سلام له خورشید دې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره وکتل. د طالبانو د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې چې تېره ورځ د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شوې دواړو لورو د افغانستان په روانو حالاتو له امریکا سره د خبرو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او بشري مرستو په اړه خبرې کړي دي. د خبرپاڼې له مخې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د دغې ټولنې د پالیسۍ په اړه له معلوماتو ورکړې سربیره په افغانستان کې د سولې په برخه کې د مثبت رول لوبولو ډاډ هم ورکړی دی. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار وایي له امریکا او نورو نړیوالو متحدینو سره زموږ همکاري د وینې، زیار او قربانۍ پر بنسټ جوړه شوې ده. حمدالله محب تېره ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې زیاته کړه چې دغې ګډې همکارۍ زیاتو اسانتیاوو رامنځته کېدو ته موقع برابره کړې ده. نوموړي همداراز په ډاګه کړه چې افغان ځواکونه د هغه افغانستان لپاره جګړه کوي چې په هغې کې افراد، قومونه او جنګسالاران برخلیک ټاکونکي نه بلکې د هغوی پر ځای خپله خلک د ولسواکه بهیرونو له لارې برخلیک ټاکونکي وي. د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي تېره ورځ په یو رسمي سفر د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ولاړ. ښاغلی خلیلي به په دې سفر کې د اروپا د سولې انسټیټوت لخوا د افغان سولې په اړه په دوه ورځنۍ ناسته کې ګډون وکړي. د سولې عالي شورا د رسنیو دفتر مسؤلین وایي ښاغلی خلیلي به نن په یاده ناسته کې د افغان سولې بهیر په اړه وینا هم وکړي. د چین د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې د نړیوالې پراختیایي ادارې مرستیال له افغانستان سره د چین د هر اړخیزو مرستو دوام ډاډ ورکړ. ونګ یوجین تېره ورځ د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې همداراز په ډاګه کړه چې په سیمه کې سوله او ثبات د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې د پراختیا او زیاتوالي لامل موقع برابروي. عبدالله هم په دې کتنه کې چې په سپېده ارمانۍ کې ترسره شوه له افغانستان سره د چین له شویو مرستو له مننې سربیره د هغو د دوام ترڅنګ د زیاتوالي غوښتنه هم وکړه. د خوست یو شمېر اوسیدونکي د دغه ولایت د پوهنې په برخه کې له شته ستونزو او نیمګړتیاوو شکایت کوي. دوی وایي له خوست ښار سربیره په ډېری ولسوالیو کې ښوونځي د کافي ودانیو، درسي کتابونو او داسې نور امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې پر ښوونیز بهیر یې ناوړه اغېز کړی دی. له دې سره سم د خوست والي په ښوونیز بهیر کې د ستونزو او نیمګړتیاوو د منلو ترڅنګ وایي د یادو ستونزو د حلولو لپاره عملي هڅې روان دي څو د خوست ښوونیز بهیر معیاري شي. او کورنیو چارو وزارت وایي په کاپیسا کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو طرحه کوونکی له خپلو یو شمېر کسانو سره ووژل شو. دغه کس چې ملا عبدالبصیر نومېده تېره ورځ د نجراب ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو په موخیزو عملیاتو کې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤل زیاتوي په دغو عملیاتو کې د نوموړي 15 نور کسان هم وژل شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.